السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمه وروره، هغه چې په ولاړه کې چپل از پورته سي نو لمونځ پاڅېدی، نو ځکه وایي راسته لاس هم ورسره وښورېدی. نو وایي که په ولاړه کې سړي ته هغه هرژمۍ ورغله، نو وایي راسته لاس یې خولې ته نیسي، چپه لاس یې نه راپورته کوي، او په نور لمانځه کې بیا چپه لاس خولې ته نیسي. نو دغه چې فساد راولي د چپه لاس پورته کېدن، هغه په قیامه کې چې سړی ولاړ وي، نو هلته که چپه لاس راکاږي راسته لاس هم ورسره ښوري. هغه رد محتار په مفسداتو د لمانځه کې رااخیستی دی. چپه لاس که راوخیژي نو راسته لاس هم ورسره وښورېدی، لمونځ پاڅېدی. او دا په نور لمانځه کې بیا د چپه لاس او د راسته لاس په ښورولو کې فرق نشته، هغه صرف یوازې په قیام او په ولاړه کې.